موږ څومره کوشش کوو د انسانانو په زړونو کې د ځان دپاره د ځای پیدا کولو لپاره. همیشه کوشش کوو چې انسانان راضي کړو، همیشه ټول خلک له ځانه راضي وساتو. خو دا مو هیر کړي دي چې اصلي باید څوک راضي کړو، په زړه کې چا ته ځای ورکړو. الله پاک راضي کړه، دا ټول زړونه د الله پاک په واک کې دي. کله چې الله پاک راضي کړي ټول خلک له تا حتما راضي کیږي. ټول به درنه راضي نه شي، ځکه دا هغه هدف دی چې انسان ورته نه رسیږي. خو هغه زړونه چې تا ته مطرح دي او تا ته مهم دي، هغه درته الله پاک مایله کوي، الله پاک یې درته تابع کوي. پوهېږې ولې؟ الله پاک فرمایلی ان الله یحول بین المرء و قلبه. الله پاک د انسان او د انسان زړه ترمنځ حایل دی. حایل په دې معنی چې الله پاک د دغه انسان او د انسان زړه ترمنځ دی. دا د انسان د زړه واک الله پاک سره دی. کله چې انسان زړه الله پاک واکي، خو الله پاک یې اړی راړی، بدلوي را بدلوي، نو تا ته مینې دپاره الله پاک دغه زړه مایله کوي، تابع کوي درته. نو د الله پاک د راضي کولو کوشش کوه، همیشه تقوا کوه، ښه انسان له ځانه جوړ کړه چې هر کار کې د الله پاک رضا هدف وي. انسانان ټول به ستا تابع وي. السلام علیکم.